بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي یو سړی د بل چا سره قرارداد وکړي چې ته به ماته 100 کیلو شیدې راپوره کوې. وایي زه په پاکستان کې اوسم، دغه مسله دلته ده په 80 کالداري کیلو. نو هغه سړی چې هغه 100 کیلو شیدې ورپوره کوي، هغه خو 100 کیلو شیدې تر یو وخته ورپوره کړي، اخر یې نشي پوره کولی. نو چې دوکاندار ته ووایي چې وروره ته داسې وکړه، دغه شیدې چې څومره ما در پوره کړلې، هغه خو زما او ستا عقد په 80 روپۍ سوي دي. دا بلابود چې کمې شوې، ولاړ شه هر ځای چې تا رانیوې، په هر څو چې دې رانیولې 80 روپۍ خو ستا دي. هغه بلابود چې دې پر 80 ورکړي وي هغه زه درکوم. دغه کار، دغه پیسې چې هغه کس ورکوي یا دا بل سړی اخلي، دا جایز دی او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا جایز کار نه دی، ځکه دغه سړی چې دا 100 کیلو شیدې ورته راوړي، اوس یې نشي پوره کولی. دغه سړی که هغه بل سړی استی چې ته ولاړ شه شیدې رانیسه، په هر څو چې دې رانیولې زه یې تا ته په 80 درکوم. دغه سړی څنګه سودا د ده څخه کوي؟ که د ده وکیل سي او بیا یې بیرته خپله اخلي، یو سړی په عقد کې هم وکیل او هم موکل نشي کېدلی. او بیا چې دغه پیسې دی ورکوي بدون عوض، او دغه پیسې چې د یو داسې شرط د پاره دی چې هغه کوم شرعي حیثیت او شرعي صبغه نه لري، نو د دې بدیله لاره د شکه وتلې لاره دا ده چې هغه سړی چې 100 کیلو شیدې ورته راوړي، په 80 روپۍ ورکولې، ورته ودې وایي چې زه په 85 درکوم، دا پاته شیدې ته پیدا کوه. په 50 کیلو مې در پوره کړلې، په 50 کیلو کې 50 پنجان دی ورپرېږدي یا 50 لسیان ورپرېږدي. بیا د هغه خوښه ده چې نورې شیدې رانیسي که نه رانیسي، ګرانې رانیسي که ارزانه رانیسي. دغه یې تر ټولو ښه طریقه، د شکه خلاصه طریقه ده. دوی دې فکر وکړي چې څومره قدر په څومره پیسو باندې په بازار کې شیدې پیدا کېږي، دوی دې په هغه پیسو شیدې رانیسي، محاسبه دې ورته وکړي، تخمیني دې هغه پیسې ځینې راوګرځوي او ارزانه دې پر خرڅ کړي. دا ښه طریقه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.